د لوی څښتن تعالی په نامه باندې په کار خو دا و چې همدغه خلک چې نن د قدرت یو ځل بیا د قدرت د جزیرو جوړولو خوبونه ویني او په تیر کې هم دوی همدغسې کړي دي. دا هماغه خلک دي چې افغانستان یې دغه حالت ته راوستی و او دا همدغه خلک دي چې هم یې د تیرو 20 کلونو کې د بهرنیو نه او هم د حکومت نه په هره بڼه باندې امتیازونه واخیستل او اوس یو ځل بیا هم دوی کوشش کوي چې د 90مې لسیزې خوبونه وویني او بیرته یو 90مې لسیزې ته د ولس بیرته ستون کړي. دا به یو ډیر لوی ظلم وي چې دا خلک دا کار کوي. دا په دې معنا باندې چې د یوې خوا نه د دوی د خودکشۍ په معنا باندې دي او د بلې خوا نه به د افغانستان راتلونکی تاریخ د دوی په اړوند باندې کوم ډول قضاوت کوي. دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې نور خلک د دې جوګه نه دي او د دې زغم هم نه لري چې جګړو ته ادامه ورکړل شي او یا د بیا هم 90مې لسیزې تصویر یو ځل بیا په خپلو سترګو باندې وګوري. دا به نه یوازې د ولس دپاره بدبختي وي بلکې د دوی دپاره به هم بدبختي وي. ځکه موږ ګورو چې نن ولس یو واحده چغه چې کوي هغه د سولې پیغام دی او په ټولو خواو باندې غږ کوي چې د سولې خبرې سیاسي چې کومې دي هغه باید چټک شي تر څو پورې په هیواد کې یو تلپاتې سوله او تلپاتې اوربند رامنځته شي. نه پر ځای د دې چې موږ د سولې خبرې دپاره دوی کومک نشي کولی باید هرګز د تخریب او د دغسې د ناورینونو او یو ځل بیا د 90مې لسیزې غمیزو د رامنځته کولو کوشش دی دوی نه کوي. ځکه ولس هغه ولس نه دی چې په 90مه لسیزه کې و. اوس ولس کې ډیر تحولات رامنځته شوي دي، ډیر بدلون رامنځته شوی دی، ډیر ځوانان تعلیم یافته شوي دي، ډیر ځوانانو سیاسي شعور او د دوی د کاري وړتیا چې دغه ډیر پورته تللې ده او دې خلکو ته به هیڅوک اجازه ورنه کړي چې بیا د یو ځل همغسې د قدرت جزیرې جوړې کړي لکه په 90مه لسیزه کې چې جوړې کړې وي. خو بیا هم موږ ګورو چې د سولې خبرې چې کومې روانې دي او د سولې دپاره چې کومې سیاسي ارادې ظاهر شوې وي، کومې ژمنې شوې وي، د سولې خبرې په خواشینۍ سره په هغه شکل باندې مخکې لا نه ډلې. که چیرته حکومت او طالبان چې دوه مخکښ اړخونه دي دوی د سولې د خبرو دپاره د اوسنی وضعیت او حساسیت درک نه کړي او دوی مانخیزي او پر مطلبه خبرې د سولې پر مخ باندې بونیزي او دوی یو تفاهم ته ونه رسیږي نو عاقبت به د دې خبرو د ناکامۍ په صورت کې به همدغه د قدرت جزیرې هغه هیوادونه چې هغوی په افغانستان کې شومې موخې لري هغوی به دا بیا یو ځل په پښو باندې دروي او اوس چې دوه جبهې یو بل ته مخامخ دي دغه به په مختلفو جبهو باندې تقسیموي او په هغه صورت کې به بیا هم د طالبانو نه لاره ورکوي چې د ډیرو اړخونو سره به خبرې کوي او هم به حکومت ډیر کمزوری شوی وي او حکومت به هم د دې جوګه نه وي چې د دغه وضعیت بیا دوی یا کنټرول کړي او یا یې مهار کړي. په دې معنا باندې چې دوی ته اوس په کار دي دواړو اړخونو ته چې دوی یو د سولې یو هر اړخیز هوکړې ته ورسیږي چې په افغانستان کې د موجوده غمیزې چې کومې روانې دي، کومه جګړه چې روانه ده دا جګړه بند شي نو بیا په خپله باندې دغه د قدرت جزیرې چې د دوی سر نشي پورته کولی. دوی سره باید همغه برخورد وشي چې کوم د دوی د اعمالو له وجې زموږ ولس ډیر کړېدلی او ځورېدلی دی. دوی باید د همغو اعمالو سزا وګوري او د هغې ته ځواب ووایي. تاسو پوهیږئ چې د جرمونو نړیوالې محکمې هم د افغانستان په اړوند باندې پریکړه کړې ده چې دلته به د دغه جنگي جنایتکارانو د دغه د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې باندې به دوسیې پرانیزي او څیړنې به کوي. دوی که چیرته دغه محکمه په دې باندې وتوانیږي چې دوی عجل یا چټک کار شروع کړي نو بیا هم موږ په دې باندې پوهیږو چې دغه د قدرت جزیرې چې څوک د دې کوشش کوي او دغه خپل نظامی مانورونه کوي دا به د دې د خاموشه کولو دپاره او د دې د سرکوبولو دپاره یو قوي ابزار وي چې استعمال بشي او هرگز به دا خلک بیا د دې توانمندي پیدا نه کړي. هغه بندیزونه یا هغه
کړنې چې دوی به ورسره مخامخ کیږي هغه وویني، بیا به د نورو دغسې جنګ سالارانو دپاره هم د عبرت او د پند سبب وګرځېږي. خو په خواشینۍ سره چې دلته اوس دغه دوه اړخونه چې کوم دي چې هغه طالبان او حکومت دي، دوی په خپلو خبرو کې هغسې چې د ولس غوښتنه ده، هغسې چې د نړیوالو غوښتنه ده، په هغه شکل باندې مخکې نه دي روان. ګوره که چېرته دغه نړیوالو او د وخت د 100 کلن حکومتونو معاملې نه وی کړې، مصلحتونه نه وی کړي، نو د بن په پرېکړه کې چې د انتقالي عدالت پروسه وه دا په افغانستان کې پلي شوې وې، نو زه په دې باندې مطمئن یم چې دا خلک به اوس د تورو دروازو تر شا پراته وو او د خپلو اعمالو سزا به درلودلې لرلی. خو خواشینۍ سره چې هم نړیوالو ملګرو ملتونو د وخت حکومتونو د انتقالي عدالت د پروسې سره سیاسي معامله وکړله او پر ځای د دې چې دې خلکو د خپل اعمالو سزا لیدلې وې، برعکس دوی په لوړه کچه باندې امتیازات ترلاسه کړل او ډیر زیات چاغ هم شول په دې برخه کې. نو موږ فکر داسې کولو چې دوی به په دې 100 کلونو کې د دې افکار به تغیر شوي وي او د دې ذهنیتونه به د جګړې نه اوښتي وي. خو په خواشینۍ سره چې اوس کوم حرکتونه وینو او یا د دوی څرګندونې وینو، نو داسې فکر کېږي چې دا خلک لا هم په همغه وحشت او دهشت ذهنیت باندې استواره دي. نو په دې باندې هم پوهیږو چې د دوی اولادونه چې کوم دي هغوی اوس زده کړې کړي دي، هغوی د دې 100 کلن دور کې د دوی خپلو کورنۍ کې داسې خلک شتون لري چې هغه د دوی د نظریو سره او د دوی د دغسې کړنو سره هغوی موافق نه دي. زه مطمئن یم په دې باندې چې د دوی د کورنۍ غړي به راپورته کېږي، د دوی په مقابل کې به درېږي، هرګز به دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی بیا هغه د 90مې لسیزې ترخې تجربې تکرار کړي. خو بیا هم یو ډیر مهم مسله چې هغه د خپله د ولس پورې اړوند ده، ولس باید نور په دې باندې وپوهیږي چې د هر چا دپاره د زنده‌باد او د مرده‌باد شعار ورنه کړي، باید تحلیل وکړي، ولس باید سوچ وکړي، ولس باید فکر وکړي چې موږ هغه خلک چې موږ یو ځل بیا 90مې لسیزې ته بیایي او هغه بدې غمیزې انساني چې موږ د سترګو نه تېرې شوي دي چې اصلا موږ ته حکایتونه کولم اوس د انسان د زړه نه وینې ځي، نو نه باید د دغسې حالت د دوباره تکرار دپاره د دغسې خلکو ملاتړ وکړي، که دا په فزیکي لحاظ باندې وي، که دا په مالی لحاظ باندې وي او که دا د وسایلو په لحاظ باندې وي، باید د دغسې خلکو نه دوی کنارهګیري وکړي. همدغه ولس دی چې اړخ ته خپل بشري قوه ورکوي، هم که طالب ته ورکوي، هم حکومت ته ورکوي، هم دغه د جنګ سالارانو ته ورکوي. نو زه په ولس باندې غږ کوم، زه په ویښو ځوانانو باندې غږ کوم چې هغوی تعلیم یافته ځوانان دي، هغه د دوی د کورنۍ غړي دي، د دوی اولادونه دي، د دوی د کورنۍ په مختلفو دغو کې اوسېږي او دوی د نن د ښه تعلیم یافته دي، ښه نړیوال او ملي او نړیواله تجربې لري. هغوی د دې په مقابل کې راپورته شي، د دغه جنګ سالارانو په مقابل کې څوک چې د دغه راتلونکي ځوانانو ژوند بدبخته کول غواړي او دغه راتلونکی نسل تباه او برباد کول غواړي، دغه ځوانان د دوی د کورنۍ غړي د خلکو په مقابل کې راپورته شي، تر څو پورې دغسې خلکو ته اجازه ورنه کړل شي چې هغوی د بیا هم زموږ ژوند یو ځل بیا د 90مې لسیزې ته بوځي. یو بله خبره چې ډیره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې زموږ د همسایه هیوادونو مسله ده، د منطقې د هیوادونو مسله ده، د نړۍ په کچه باندې د نړۍ د ځینو هیوادونو مسله ده چې هغوی په افغانستان کې شومې موخې لري. هغوی هرګز نه غواړي همسایه هیوادونه، دوه هیوادونه چې هغه مشخص پاکستان او ایران دی، هغه هرګز نه غواړي چې افغانستان کې د یو باثباته نظام اوسیږي، افغانستان کې د یو سیاسي ثبات اوسیږي، افغانستان د یو پرمختللی هیواد اوسیږي. موږ د دغه دوه هیوادونو سره نه یوازې سیاسي ستونزې لرو، بلکې د دغه هیوادونو سره موږ نورې حقوقي ستونزې لرو چې هغه د جغرافیه ستونزې دي، هغه د اوبو ستونزې دي. نو که چیرته په افغانستان کې دغسې باثباته حکومتونه اوسیږي او باثباته نظام اوسیږي، هغه مدیریت چې نن د اوبو په افغانستان کې روان شوی دی او د ایران د پارلمان او یا د ایران د خلکو کومې څرګندونې موږ ګورو، هغوی هیڅکله د دې زغم نه لري چې هغه مفتې اوبه دوی په
تیرو څه د پاسه څو پیړیو کې دغه اوبه مفتې خوړلي دي هغه د په هغې باندې د سبا پیسې ورکړي او یا د هغې په بدل کې د افغانستان ته جبران وکړي همدغسې پاکستان هذا القیاس. نو دلته زموږ ولس او د زموږ د ځوانانو پوهاوی پکار دی په هغه مختلفو فکرونو باندې چې د دوی باندې کار شوی د مذهب په نوم باندې د نورو د مختلفو فکرونو باندې دوی باندې چې کار شوی دی چې اوس هم د یو بل هیوادونو د ګټو دپاره په افغانستان کې د هغې د ګټو د خوندي کېدلو دپاره کوم کار روان دی دا ځوانان باید پوه شي په دې باندې چې هر څوک د خپلو ملي ګټو دپاره کار کوي هر څوک د خپل ولس او د خپلو خلکو د هوساینې دپاره کار کوي نو موږ ته هم پکار دي چې اقلا موږ په نورو هیوادونو کې د خپلو خلکو د هوساینې دپاره کار نشو کولی نو په دغه خپل هیواد کې او په دغه خپله خاوره کې خو د خپلو خلکو او د خپلو ملي ګټو د تامین دپاره خو باید موږ لاس په کار شو موږ مسؤلیت لرو د دغې خاورې پر وړاندې باندې د خپلو خلکو پر وړاندې د خپلو اولادونو پر وړاندې باندې د خپل ځان پر وړاندې باندې مسؤلیت لرو چې څنګه موږ یو مسؤل ژوند ولرو زموږ څنګه اقتصاد رشد وکړي پراختیا پیدا کړي تر څو پورې به موږ د نورو په دروازو کې د کچکول په غاړه باندې ولاړ یو دا اوس هم تاسو ګورئ چې زموږ په ایران کې څومره مهاجرین ژوند کوي په پاکستان کې څومره مهاجرین ژوند کوي په نور هیوادونو کې څومره مهاجرین ژوند کوي دا ټول د دوی ژوند چې دی هغه داسې ژوند نه دی چې د یو آزاد انسان ژوند واوسیږي هغه ډېر د ځورونکي حالات سره دوی هلته خپل شپې ورځې تېروي موږ څنګه وکولی شو چې خپل هیواد کې په خپله باندې ثبات لاسته راوړو ټول عمر خو دغه بهرني ځواکونه موږ ته دلته زموږ پیرداري نشي کولی که نه ټول عمر خو دوی زموږ سره نشي پاتې کېدلی دلته په دې هیواد کې همدغه افغانان چې په خپلو لاسونو باندې هیواد ته سوله رانه وړي هرګز موږ ته پردي سوله نشي راوړلی که موږ په دې تمه باندې کینو چې موږ ته به بهرني سوله راوړي او موږ ته به بهرني دا خپل دا زموږ هیواد را آباد کړي دا یو خیال دی چې موږ یې کوو دا یو تېروتنه ده چې موږ یې کوو موږ باید همدغه افغانان چې په خپله د خپل هیواد ته سوله رانه وړي خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې آباد نه کړي او خپله په دغه پروسه کې سهم وانخلي نو زه فکر کوم چې هغه به همدغسې خلک وي چې نن یې د ورانولو دپاره بیا یو خیال او یو فکر لري خو که چېرته همدغه خلکو د دې هیواد په آبادۍ کې سهم اخیستی وی د دې هیواد په دې 20 کلنه سوله کې دوی سهم اخیستی وی نو زه فکر کوم چې نن به یې د ورانولو دپاره داسې فکر او سوچ نه کولو